سلامونه علیکم هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته د غټ اختر مبارکي ویو. دا وخت موږ په انګلستان ښار کې راغونډ شوي یو. د غټ اختر مبارکي ویو. الله تعالی دې دغه غټ اختر د افغانستان لپاره د سولې د امن وګرځوي. رب العالمین دې موږ او تاسې د دې بدبختیانو نه خلاص کړي. دا افغانان راغونډ شوي دي. ښه ډېره دوا د موږ مولوي صاحب وکړه د افغانستان د سولې دپاره د امن دپاره. هر څوک چې په افغانستان کې سوله امن نه غواړي خدای دې تباه او برباد کړي. موږ ورته بالکل د هدایت دوا نه کوو، ځکه موږ سوله غواړو، امن غواړو او وطن کې سوکالي غواړو. څنګه چې په دې نوره دنیا کې امن او سوله دی، دا ټول زموږ حاجي صاحبان ټولو دواګانې کوي او خپلو ټولو افغانانو ته خصوصا خپلو ملي اتلانو قهرمانانو ته ملي اردو ته ډېر ډېر سلامونه کوو. دغه ټولو ته چې زموږ طرف نه سلامونه ضرور رسي. او د اختر ورځ ده الحمدلله زموږ په ډېر ګڼ تعداد کې افغانان راغونډ شوي دي. اوس زه لاندې یم ځمه جوړ کړه په خیر ته لږ خلک لري د خیرت په خیر لري خیرت اصل لاندې یم ځمه چې تاسو معلومات شي په انګلستان په لندن انګلند ښار کې مبارکي ورکړئ. لایق د ورور افغانانو ته خپل ملي اتلانو قهرمانانو ملي اردو ته ډېر ډېر مبارکي ووایئ. ټول افغانان ته الله تعالی دې سوله امن راولي په افغانستان کې. ډګروال صاحب را سره دي مبارکي ووایئ. ټولو ته اختر مبارکي ټولو ته. الحمدلله وحیدالله سړی د کوم دی؟ سړی د لغمان دی. سړی د کوم دی؟ اوس زه صحیح موږ هم کاموال یو. ټول ماشومان الحمدلله راغونډ شوي دي. تاسې وګورئ ټول ته سلامونه دواګانې ورته کوئ. افغانستان ته چې سوله امن راشي، سوله امن ټولو ته دا ویډیو ګورئ. کبیر خان ټول دا لایق دی، ټول افغانستان یې ګوري او سلامونه هم ورته وکړئ. د اختر مبارکي چې په وطن کې سوله امن راولي. او دا ټول افغانان شیران راغونډ شوي داسې بار هم دي ودرېږه چې دلته بار هم وښیم. الحمدلله په ګڼ تعداد کې دي. لږه لار ماته راکړه، لږه لار ماته راکړه. یو منټ دا زموږ خپله کمیونټي سنټر یا جومات دی په انګلستان انګلینډ کې. نو دا وګورئ الحمدلله دا لایف مې لګولی او بس مبارکي مې درسره کومه. ټولو پښتنو افغانانو ته د اختر مبارکي. الله دې په وطن کې سوله امن راولي. دا ټول داسې ځوانان راغونډ شوي دي. ښه وخت ولرئ. مننه. خدای په امان.